د پاکستانیانو عقل سرته راغی. د بخښنې غوښتنې لپاره کابل ته راغلي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر فیض حمید او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت معین سهیل احمد په ګډون یو پاکستانی پلاوی کابل ته د دې لپاره راغلی دی چې له افغان حکومت نه بخښنه وغواړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بیرته عادي حالت ته راشي. دوی به د دغه سفر په لړ کې د افغانستان له لوړپوړو چارواکو سره وګوري چې له ډلې لومړی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره کتلي. د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې په لیدنه کې د روابط واده کېدل، د ستونزو د حل کېدو لپاره د تخنیکي کمیټو جوړول او د افغان مارکیټ موضوع د لیدنې مهمې موضوعګانې وې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې وروستیو کې ډېرې کړکېچنې شوې. په پېښور کې لومړی د افغان مارکیټ په سر جنجال جوړ شو، بیا په کندهار او کونړ کې پوځي خاطی وشوي چې تر 13 پاکستانی پوځیان پکې هلاک شول. وروسته بیا په کابل کې د پاکستان سفارت لخوا د ویزو د بندیدو اعلان وشو. وروسته بیا د ټولو ډیپلوماټیکو اصولو خلاف د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان سفیر احضار شو چې افغان حکومت په وړاندې سخت غبرګون وښود او اړیکې ډېرې سختې خرابې شوې. داسې ویل کېدل دا چې ISI د افغانستان سفیر احضار کړی، په جواب کې د افغانستان NDS به د پاکستان سفیر احضار کړي. په هر حال اوس پاکستانیانو بیا هڅې شروع کړي چې اړیکې ښې کړي. دا په داسې حال کې ده چې له کومې ورځې برهان الدین رباني د بهرنیو چارو وزارت څخه لرې شوی. په دغه وزارت کې ګڼ اصلاحات راغلي او د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو جنجالونو کې خپله دنده ډېره ښه سرته رسولې او په وروستیو کې د پاکستان ډېری کارونه افغان حکومت او محمد اشرف غني بې جوابه نه دي پرېښي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.